بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو کولینګ لوډ محاسبه کو د یو ساختمان د هغه پروګرام په استعمالولو سره. راځئ اول د واره هغه پروګرام را خلاص کړو. په دې کې اول د واره تاسو دا صفحه در ښکاره کوي. په دا صفحه کې که چېرته در مخه کوم پروژه رسولي هغه دلته را خلاصولی شئ، پر اوپن کلیک کوو، او که نه نیو دا نه غواړئ چې نوې پروژه سرته ورسوئ هغه په نیو کلیک کوو. دلته پر پروژه کې کوم سټنډرډونه ته استعمالوي د اشرا ده. دا هغه پروګرام چې دی ټول اشرا کوډونه استعمالوي. نو دلته چې هر څونه اپډیټ یې هغونه ښه دی. او بیا هلته راځو په جنرال کې بیا موږ انګلیس میجرمنټ یونټ چې دی یو انګلیش ته یو میټریک دی، او موږ اوس د میټریک څخه کار اخلو او وروسته دې په اوکې کلیک کوو. دلته چې دی موږ د کوم شان څخه کار اخلو، فیتر دی کوم ځای کې موږ موقعیت لري د زموږ ساختمان، سپیسز دي، هر خونه څو اتاقه دي هغه شانګر د معلومات دلته واچولی شو. او بیا سیستم کې ټوله مجموعه ده. نو چې په سپیس کې خونه چې ده په هغه کې بیا کوم شیان دي، څونه ګروپان دي، څونه خلک دي، څومره وخت ورې تېروي، د هغه ټوله وخت ټایم ټیبل د دې په سکیجول کې ورکوو. بیا د وال پراپرټیان دي، روف دی، چت دی، او هم د کلکین باړه او دروازه. نور دا شیډینګ چې دی که چیرې د کلکین پر سر یو پیک ورکول سوی د سایې دپاره هغه بیا دلته راچولی شو، خو موږ اوس کلکین ساده دی هغه پیک نه لري. نو اول دپاره راځو د هغه هېواد په اړه معلومات ورکوو چې دا بلډینګ چیرې پروت دی. اوس دلته که د هېوادونه اروپا ده، اسیا ده، امریکا ده، افریقا ده، هر ځای چې هېواد دی هغه ور اچولی شو د کوم بلډینګ چې ورې موقعیت لري. زموږ چې دی په اسیا کې، خو په دغه اشیا دغه سټنډرډ کې چې دی زموږ تر اوسه لا نه دی ور اچول سوی. د پاکستان د راسته هغه هم پاکستان چې دی په میډل ایسټ کې دی. نو تقریبا کوم چیرې هغه د اشیا معلومات نه درلودل خپل نو موږ کولی شو د پاکستان ته ور اچوو. هغه موږ ته چې یو څه دقیق باندې لري. نو که یا غواړئ چې فل دقیق راسي خپل الیویشن شان ور اچوو هغه به ډېر ښه وي. نو زموږ هېواد په اړه چې غواړو چې معلومات ترلاسه کړو څنګه کولی شو، د هغه دپاره به کوم د سی بي سافټویر که ستاسو در سره وي په دې کې هم کولی شو پیدا یې کړو. د اشرا کوم کتاب در سره یې نه وي اپډیټ یې هغه به ډېر ښه وي په هغه کې شته. او زما چې را سره یې دا 2007 دی، په دې کې د کابل دا شته، مګر د په دې کې راځو ویدر ډاټا ده. په ویدر ډاټا کې بیا ادر سیټیز چې دي په دې کې مختلف هېوادونه دي او د مختلفو هېوادو ولایتونه پکښې کېږي. زموږ چې دی یوازې په دغه اشرا په دا 2007 دی یا 2008 دی، په دې کې چې دی یوازې کابل پکښې کې دی. د کابل لیټیټیوډ الټیټیوډ هغه د ځمکې د سطحې سره تبع انګلیش سیسټم ته واړو، د ځمکې د سمندر د سطحې ارتفاع څونه ده، او په ژمي کې ډرایبل او ویټبل ټمپریچرونه، په سمر کې ډرایبل او ویټبل ټمپریچرونه، ډیری رینج او دغه شان یوازې د یو ولایت لپاره پکښې کې دي. که چې بیا د چینو کې پرمختللي دغه هېوادونه ډېر پکښې کې دي. خو اوس چې وګورو آنلاین شته ویب سایټونه، د اشرا ویب سایټ ته ورسو ورې معلومات پیدا کولی شو تازه د کندهار په اړه. نو اول نمبر به راسو براوزر به راخلاص کو، د اشرا میټرو انټرنټ انفو ته به ورسو، ورې ټوله معلومات د هر ولایت په اړه موږ پیدا کولی شو. نو دا خو اوس اپډیټ شوي دي. نو موږ غواړو ایس آی یونټ پیدا کړو په کوم هېواد کې چې یاست. هغه هېواد موږ اوس افغانستان دی. افغانستان کې را نږدې کړو کوم ولایت کې اوسېږي، کوم ولایت کې دا اتاق دی. اوس چې زه دا اتاق چې دی دا پروجیکټ چې موږ کاروو دا په کندهار کې موقعیت لري. کندهار کې کوم دغه د هوا د معلوماتو هغه کوم سیسټم شته هغه هم چې دی په تایرو په میدان کې دی.
تر ډېره حده چې د افغانستان په ټوله ولایتو کې چې وګورو هر څومره چې د تیارو میدان ښه غټ وي پرمختللی په هغه ځای کې چې د تیارو میدان لري په هغه ځای کې د هوا معلومات ټوله شته. په کندهار کې خراب شو کندهار کې کوم ځای کې موږ په مرکز انتخابو مرکز کې راسته کلیک کوو موږ ته ټوله هغه سټیشنونه چې نږدې راته دي د هغو په اړه معلومات راکوي. ګورو د ټول چې موږ ته نږدې دي 19 کیلومتره دي او بیا چې بي ده چې په پاکستان کې په کوټه تقریبا کوټه ده په بي کې ده. نو هر څومره چې نږدې هغونه ډاټا موږ ته دقیق راکوي نو موږ هغه ځای انتخابوو. کایي ولایتونه داسې په نورو هېوادو کې وي نو هر څومره مهم نه دی چې کوم هېواد دی هر څومره چې تا ته نږدې ډاټا هغونه دقیقه راځي چې خپل په ولایت کې هغه به ډېر ښه وي. نو موږ پر دغه ای باندې کلیک کوو دی به موږ ته ټول معلومات راکړي. د کندهار په اړه ټول معلومات راکړي دي. لیټیټیوډ یې څو دی لنګسټیوډ یې څو دی د اوبو د سطحې ارتفاع یې څونه ده او ټایم زون او داسې نور معلومات دي کوم چې دی په سمر کې کولینګ دپاره چې دی ډرایبل ټمپریچر ویټ بل ټمپریچرونه په 100% سره هر شی دلې پراته دي او یا په ژمي کې چې دی ډرایبل ټمپریچر هم دلې شته. اوس راځو په هر پروګرام کې موږ به خپل د افغانستان نوم راچو دلته په کوم ځای کې دا بلډینګ موقعیت لري کوم ولایت دی نو اوله وار لیټیټیوډ یې څو دی هغه به 1.5 دا 0.2 او لونګټیټیوډ یې څو دی هغه 15.5 او د سمندر د سطحې څخه الیویشن څو دی 107 د 107 راچو او سمر ډرایبل ټمپریچر چې په دوبي کې نو هغه د کولینګ دپاره راچو چې دغه د 100% خو نشي کېدلی نو 1% دغه انتخابوو نو ډرایبل ټمپریچر دا دی ویټبل ټمپریچر دا دی. نو ویټبل ټمپریچر چې دی 140.2 او 11.1 140.2 او 11.1 دا چې دی دا ویټبل ټمپریچر دی دا ویټبل ټمپریچر او بل راځو موږ هغه ډیلی رینج ټایم دغه د ټمپریچر څو دی تقریبا د ورځې چې وګورو هغه کښته 10 شپږ 15 شي او لوړه تی تقریبا 140 ورسېږي نو موږ تقریبا بیا فرق یې راوباسو دا اوه فرق او بل وینټر کې ډرایبل ټمپریچر چې دی هغه -1 نو دا به -1 واچو. دغه چې دی دا وینټر په وینټر کې په ژمي کې چې دی ویټبل ټمپریچر چې دی ضرورت یې دومره نشته هغه نه پکارېږي دا ما د ایرر په خاطر دا -3 واچول. بل راځو موږ اټموسفیریک کلیرنس نمبر لرو. اوس د اسمان څونه صفا ده دا د هر هېوادو د فرق دی نو دا څنګه معلوموو موږ سره خو اوس نشته د دې په اړه معلومات په اشرا کې چې یوازې موجود دی چې دا د ویدر ډاټا ته راسو کلیرنس چې اسمان څونه صفا دی کلیرنس چې اسمان څونه صفا دی نو په جولای میاشت کې چې د ټوله ډېر ګرمي نو دا یوازې موږ ته د امریکا د لاس راکوي ټول چې دا څونه وریځ په کوم وخت په کوم ولایت کې څونه وریځي نو موږ د افغانستان په اړه نه لرو تقریبا چې د نورو هېوادونو چې دي د همسایه مملکتو ده هغه تقریبا 1% معنا 100% کلیرنس وي اسمان یې صفا وي. بل چې دی ایوریج ګراوند ریفلیکټنس
اوس دا ایوریج ګراوند ریفلیکټنس څنګه وراچو؟ دا به موږ اشراق ورته راسو. په اشراق کې پیدا کولی سئ. دا په تقریبا د اشرافو کوډو کې په 10م چپټر کې دی. دا د کم شاوخوا چې کم په د بلډینګ شاوخوا کم کانکریټ دی، کم خاوره ده، کم شی دی، د هغه ریفلیکټنس څونه دی، په کومه زاویه دی، هغه د دې ځای څخه موږ راچولی سو دقیق. او بل سویل کنډکټیویټي، دا کم شاوخوا خاوره چې ده، کم شی چې دی، د هغه کنډکټیویټي څونه ده، دا هم موږ د اشرا کوډو ته راسو. د اشرا د کوډو څخه وراچولی سو په 25م چپټر کې دی. دا دی کوم سایډ چې دی څونه کنډکټیویټي ده، د کوم خاوره ده، هغه د دغه ټیبل څخه وراچولی سو. او بل چې دغه موږ د کولینګ لوډ محاسبه کوو، دا په کومه میاشت کې موږ محاسبه کوو؟ موږ نو جولای واچو، په هغه کې زموږ ګرمي ډېره لوړه. او بل چې دی ټایم زون چې دی، د هر هېواد چې دی دا ټایم زون چې دی، ګڼ هېوادونه چې دي یو څه پاس وي، ګڼ چې په وخت کې ډېر مخ دي. اوس افغانستان چې دی د ګرینویچ څخه په ایست کې پروت دی، معنا لمر ختو خواته. نو چې دی چې دی په ټایم زون کې مخ ته دي د نورو هېوادونو، د عربي هېوادو څخه یا د هم د امریکا څخه وګورو، په ټایم زون کې مخ ته دي. دلته چې موږ راویستی تقریبا د کندهار دپاره چې و ټایم زون چې و 4.5 4 ساعت و 50 دقیقې مخ ته دي د ګرینویچ څخه. نو 4.5 وراچوو. ته وګورو دا خو ګرینویچ دی، دلته دی ټایم 0 دی، مګر ایست طرف ته چې موږ لاړ سو افغانستان دی. دلته وګورو مثبت 4. بیا چې مرکز چې وګورو، مرکز چې کابل چې دی هغه 4.3 او کندهار چې دی هغه 4.5 وراچوو. او بل ډیلی ټایم سیوینګ چې دی دا په ګڼ هېوادو دپاره اروپایي هېوادونه یې وراچوي، مګر موږ یې نه لرو. که موږ درلودی نو دلته دغه ځای کوم چې بلډینګ موقعیت لري تعمیر، هغه دپاره که هغه هېوادو کې وو نو هغې دا وراچوي، او که نه نو موږ خو اوس ضرورت نه ورته لرو، نو موږ یې دغسې پرېږدو. نور اوس دوی محاسبه خپله دغه هر پروګرام مخته بیایي. د ډیزاین ټمپریچر سیمولیشن خپله مکمله کوي د ټوله کال دپاره، د هر ساعتو دپاره جلا جلا کوي. او بل هم میکسیمم سولر هیټ ګین د دې لپاره محاسبه د هر میاشت دپاره دی جلا جلا کوي. او که چیرې موږ د ګڼ هېوادونو دپاره ځای دپاره موږ ډاټا درلودله د ویدر د هوا ده، نو موږ هغه کولی سو دې ځای ورته اپلوډ کړو په د هر پروګرام. نور د ویدر ډاټا کار نو خلاصو. اوس راځو په پروجیکټ لایبرري کې چې راځو سکیجول ته راځو. په سکیجول کې سکیجول به راخلاص کړو. په دې کې موږ کولی سو د لایټینګ دپاره د اکویپمنټس کم سامانات یې لکه کمپیوټر دی یا د چارجران د پرنټران د هر شي چې حرارت تولیدوي یا د استعمال څونه استعمالیږي، څونه واټ مصرفوي، د هغه دپاره ټایم ټیبل وکړو چې څونه وخت دپاره موږ استعمالوو. اول نمبر راځو د لایټینګ دپاره. د دې دپاره خو ګڼ وخت دا رقمې درسره استعمالوو نه، ګڼ وخت یې استعمالوو، ګڼ وخت پیسې یې ډېره کم وي. موږ د دې لپاره څنګه اول لپاره چې راځو استعمال یې یو ځای جوړ کړو. اول چې دی تقریبا د سهار د 12 څخه بیا تر تقریبا چې وبولو معنا تر 6 بجو پورې، تر 4 بجو پورې موږ کار نظمي اخلو، معنا هلته به فیصدي ور صفر کړو. او بل بیا چې دی د 4 بجو څخه وروسته بیا تر 11 بجو پورې کېدای سي موږ د ګروپانو څخه استعمال کړو، نو هغه فیصدي ور اچولی سو، یا هم ور اچولی سو د 11 بجو څخه بیا تر
19 پورې درشلو پورې موږ 100% استعمالوو. بیا هم د 21 څخه بیا تر 23 پورې فیصدي کمیږي. ماښام معنا 10 بجې 11 بجې 9 بجې دا تقریبا 80% ورکوو د ګروپان د استعمال لپاره. بل راځو که یو وخت داسې کار سره موږ استعمالوو نو کټ سره چې نیسو نو هغه نو د سهار 12 بجو څخه بیا تر 12 بجو د پی ام د 12 بجو پورې استعمال کټ سره صفر. نو دا داسې کولی شئ خپل ټایم ټیبل ورته جوړ کړئ خپل د خوښې مطابق چې څومره ګروپان لګېږي څومره لګېږي. او بل په دې کې داسې په لاس هم پورته کښته وړئ شئ دغه فیصدي. او یو بل شی و دا اوس موږ جوړ کړئ. اوس په دې کې اسایمنټ کوو. اوس دا د ټول کال دپاره څنګه محاسبه کوو. اوس که چیرې د مکتب دپاره مکتب کې خو د جمعې په ورځ رخصتي نو دغه دپاره موږ دوم انتخابوو. او که چیرې دا نور چې نور ورځ ټوله معنا استعمالیږي. اوس راباسو د مکتب دپاره که چیرې ډیزاین وکړو هغه معنا د 11 څخه بیا تر 8 بجو پورې استعمال یې ګټ سره صفر دی نه استعمالیږي. بیا هم د 8 بجو څخه بیا تر 12 بجو پورې استعمال یې 100% دی. بیا هم د 1 بجې څخه تر 4 بجو پورې بیا استعمال لري. او پر 12 بجې بیرته به زه دغه کمه بیخي په 12 بجې چې رخصتي څوک نه وي کم وي. بیا هم بیا تر 4 بجو پورې استعمال یې شته. او بیا هم د 12 بجو څخه بیا تر 12 بجو پورې استعمال صفر دی. دا تقریبا د مکتب دپاره چې یو ځای دپاره استعمالوو. اوس نو دغه موږ ټیبلونه جوړ کړل. اوس څنګه دغه اطاق دی ورته سموو. نو اول لپاره چې دی د ټوله کال لپاره چې وګورو ټوله هفته یې دغه استعمال دا وراچولی شو معنا درېیم دانه. او جمعې په ورځ چې رخصتي هغه به دغه دویم دانه ورته انتخاب کړو. او بیا هم وروسته سټرډې سنډې چې د شنبه او یکشنبه بیا هم بیرته مکتب شروع وي. او نور ورځې چې دی هغه بیرته دواړه انتخابوو. داسې یو ټایم ټیبل ورته جوړولی شو. او یا خو اوس موږ د کور دپاره چې موږ 40 ساعته په کښې اوسېږو په دا کور کې نو موږ دغه اول ټیبل ورته انتخابوو. اوس راځو دغسې د اکوپمنټ لپاره څنګه چې دغه سامان الات چې هغه څنګه استعمال کړو. جس ډوپلیکیټ اخلو یو بل دانه جوړوو. اکوپمنټ هم دغسې استعمال وکړو. نو هغه هم تقریبا چې دی استعمال یې معنا د بیا تر 9 بجو پورې څوک کار نه ځینې اخلي هغه به صفر کړو. بیا هم د 8 بجو څخه بیا تر 22 پورې تر 10 بجو پورې تقریبا 80% یا هم 80% استعمال دی. او 23 هغه به تقریبا مساوي کړو په 0%. نو ماښام چې 11 بجې خواته نور استعمال دی هغه کوم سامان چې دی کوم اکوپمنټس کوم شیان چې دي هغه استعمال دا رقم کولی شو. او بل که چیرې د جس ډوپلیکیټ اخلو بل بیا چې دی اوس دا خلک په دا اطاق کې اوس څنګه کولی شو د کوم دغه چې دي هغه انسانان چې په دا خونه کې څنګه اطاق کې ژوند کوي څومره وخت تېروي هغه دلته وراچولی شو. هغه دپاره یو جلا ټیبل جوړوو. په دې کې اوس د خونو دغه سکیچول ورسوئ. بیا وروسته په نور کې به د وال روف وینډو او د ډور د دروازې په اړه بیا به د سپیسینګ کوم اطاقونه چې کوم شیان پکښې کېږي څونه هیټ لوډ کولینګ لوډ محاسبه کوو.
بیا سپیسینګ ته راځو ورې بیا نور مخته بیایم په بل ویډیو کې.